دا پکې بندوي نه دا به شور پیدا کوي ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سورۃ فاتحه سره چې کم خارجي مباحث متعلق کو باقی کې اخرنه بحث د سورۃ فاتحه په فضایل کې ده دو خبره د سورۃ فاتحه د فضایل او د ذکر کولو نمخ کې پکار دي یو خبره جدا پکار ده چې په احادیث مبارکو کې د بعض مخصوص سورتونو یا د بعض مخصوص آیاتونو فضایل راغلي دي او داغه د مرتبه په حواله سره او داغه د فوقیت په حواله سره او داغه د اجر او د ثواب د زیاتوالي په حواله سره په احادیثو کې تذکرہ شوی ده نو په دې ځای کې مفسرین او علماو دا یو مسله چېړلې ده چې تفاضل بین الصور والآیات دا شته ده او که نشته ده یعنی یو صورت ته په نورو صورتونو فضیلت ورکول یو آیات ته په نورو آیاتونو باندې فضیلت ورکول دا کار جایز ده او که جایز نه ده نو په دې باره کې د مفسرینو اختلاف دی او دوه نظر دي یو طبقه د مفسرینو دا وایي چې تفاضل بین الصور تفاوت بین الصور او دغه رنګه رتبی فرق د صورتونو ترمنځ دا نشته ده او داغي په دې خبره باندې دوه دلایل دي یو دلیل داغي دا ده چې قرآن د اول نه تر اخره پورې دا ټول کلام الله ده او یو واری چې دا کلام الله شو نو د قرآن د ټولو اجزا او مرتبه یو شانته ده ځکه هر جز دا کلام الله شو نو پدې کې وی حصے ته په بل حصہ باندې فوقیت ورکول ترجیح ورکول فضیلت ورکول دا خبره نه ده دویمه خبره جدا ده چې کله ته د قرآن یو صورت ته فضیلت ورکې په بل صورت باندې یا یو آیات ته فضیلت ورکې په بل آیات باندې یا په ټول قرآن ورته مثلا فضیلت ورکې نو دغه باقی برخه هغه مفضل علیه شوله او دغه یو آیات افضل شو نو پدې کې هغه بی د تحقیر او د توهین د باقی سراغه چې گویا کې د باقی حصے تا تحقیر وکا تا توهین وکا چې دا گویا کې بیکاره ده او دا یو آیات خده دا یو سورت خده او تحقیر د قرآن اگر چې حقیقتا نم وي خو چې داغه شوبک او شایبه کم ځای کې پیدا کیږي داغه نه اجتناب پکار دی نو د دې وجه نه اغي دا وای چې د سوراتونو ترمنځ تفاضل نشته دا ټول یو د الله تعالی کلام دی او د دې یو شان مقام دی دویمه طبقه د مفسرین وای چې نه بشک د سوراتونو ترمنځ فرق مراتب شته دی د فضیلت په حواله سره د ثواب په حواله سره او د اجر په حواله سره اغي دا وای چې کلام او قرآن د الله تعالی گویا کې مخلوق شو او دا ټول مخلوقات د الله تعالی چې دي دا الله تعالی پیدا کړی دي په تفاوت سره په انبیاو کې تفاوت شته ده فرق مراتب شته ده علماو کې شته ده په انسانانو کې شته ده په مکانونو کې فرق مراتب شته ده په زمانو کې فرق مراتب شته ده په اسکارو کې فرق مراتب شته ده په افعالو کې فرق مراتب شته ده په اقوالو کې فرق مراتب شته ده نو د قرآن د سورتونو د آیاتونو ترمنځ هم فرق مراتب شته ده نو داغي نظر ده خو په دې باب کې فیصله کن خبره ده او محاکمه ده چې یو د قرآن آیاتونه په دې حیثیت چې دا د الله تعالی کلام دی او دا د الله د ذات نه راوته دی
په دغه حیثیت باندې په قرآن کې فرق مراتب نشته. دا ټول به یو شان دی، د الله کلام دی. او یو د خارجي امورو په بنیاد او د عوارضو په بنیاد یا د هغې مضامینو په بنیاد باندې چې په کومو مضامینو باندې صورت او آیات مشتمل دی، د هغې په بنیاد باندې به ضرور تفاوت شته دی. مثال په طور باندې یو آیات کې د عقیدې ذکر شوی دی، بل آیات کې د عمل ذکر شوی دی، نو د عقیدې والا آیات ته فضیلت حاصل دی، د عمل والا په آیات باندې ځکه عقیدې ته فضیلت حاصل دی په عمل باندې. یو آیات کې د مؤمنانو ذکر دی، بلکې د کافرانو ذکر دی. نو چون کې په یو آیات کې مضمون هغه د مؤمنانو او د هغې سره تړلي مباحث دي، او بل آیات کې مضمون کافرانو او د هغې سره تړلي مباحث دي، نو کم آیات چې په بحث د مؤمنانو مشتمل دی د دغه خارجي وجه نه هغه افضل دی د هغه آیات نه چې هغه مشتمل دی په بحث د کافرانو باندې. یا مثلا په یو آیات کې د دوزخ او د جهنم بحث دی، او په بل آیات کې چې دی نو هغه د جنت بحث دی، نو جنت باندې چې کم آیات مشتمل دی هغه غوره دی. نو دا فضیلت د عارضی امورو په بنیاد باندې دی، او دا منل پکار دی چې دا تفاوت شته او دا تفاضل شته دی د دغه عارضی او خارجي امورو په بنیاد. د دې داسې مثال دی لکه ټول انبیا په وصف د نبوت کې مشترک دي، نو په دغه حواله باندې چې دوی په وصف د نبوت کې مشترک دي، نو په دې کې تفاضل نشته چې موږ دا وو چې د دا نبی په نبوت کې د دې نبی نه غوره دی. لیکن څه خارجي امور دي چې د هغې په وجه یو نبی ته په بل نبی باندې فوقیت حاصل دی. مثلا د یو نبی دایره تبلیغ وسیعه ده، د بلاغه محدوده ده. یو نبی ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي، بل کم برداشت کړي دي. یو نبی ډیر امتیان پیدا کړي دي، بل کم پیدا کړي دي. نو په دې خارجي امور سره بیا د یو نبی مقام چې دی هغه د نورو نه به اوچت کېدلی هم شي، دا خارجي امور دي. نو په دې حوالې سره چې کومه دی فیصله همدغه وشوله چې په ذات په لحاظ سره د صورتونو او د آیاتونو په منځ کې تفاضل نشته، او د خارجي او عارضي امورو په بنیاد باندې بیا تفاضل هم شته دی او فرق مراتب هم شته دی. او احادیثو چې دا کم فرق مراتب ذکر کړی دی همدغه د خارجي امورو په بنیاد باندې ذکر کړی دی. دویمه خبر چې دا یاد ولرئ چې اکثر مفسرین د سورتونو په فضایلو کې یا د آیاتونو په فضایلو کې ضعیف احادیث راوړي. که تاسو قاضي بیضاوي وګورئ اکثر هغه چې د سورت په فضایلو کې کم روایات راوړي ضعیف وي، یا لکه امام رازي وګورئ یا داسې نور وګورئ، نو ځکه د هغې دا نظر دی چې مقصد ترغیب پیدا کول دی قرآن ته، سورت ته یا دغه آیات ته، او د ترغیب دپاره که یو ضعیف حدیث ذکر کې امسه ګناه نشته. اگر چې په ترغیباتو کې او په فضایلو کې ضعیف حدیث په هغې باندې چې ته عمل کې او په هغې کې ضعیف حدیث هغه استعمالی نو هغه مشروط دی په شروط اربعو باندې بیا به خبره وکړو. خو بهر کې په دې بنیاد باندې هغې ضعیف احادیث هم ذکر کړه. دلته چې د سورت فاتحه په باره کې کم صحیح احادیث دي دوه درې به زه تاسو ته ذکر کما چې د دې نه عوام هم پیدا واخلي او د سورت فاتحه اهمیت چې دی هغه هم مخې ته راشي. اولنی حدیث دا مشکات نقل کړی دی او امام بخاری په خپل بخاری کې دغه حدیث تخریج کړی دی د ابي سعید بن معلا په حواله سره. هغه وی ما یو ځل په جمعات کې مونځ کاو، نو نبی له صلوات و سلام زره او بللم چې راشه، نو ما د نبی له سلام اجابت ونه که ځکه زه په مانځه باندې ولاړم. کله چې د مانځه نه فارغ شوم زه نبی له صلوات و سلام ته ما حاضری وکړه، ورته مې وی حضرت زه په مانځه باندې ولاړم ځکه ما حاضری ونه کړه. وی نبی له سلام ما ته په غصه باندې ویل چې ولی تا د الله دا قول نه دی اورېدلی چې استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، د پیغمبر اجابت بکې کله چې دی وبالي، نو که په مانځه ولاړم راځئ به. وی بیا ماته نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الا اعلمک اعظم سورة فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. وی ماته وی
چې تا ته یو غټ صورت نه خیم په قرآن کې ستا د جماعت د وتونه مخکې وی ما وی چې ضرور راته وښایه وی نبی علیه السلام زما لاسونی و او داسې په دا جومات کې موږ ګرځېدلو. اوس کله چې موږ اراده وکړه چې د جومات نه وځو نو وی ما نبي کریم علیه الصلاة وسلام ته ووی چې تا خو ما ته ویلي چې زه به په قرآن کې د ټولو نه غټ صورت تا ته خیم نو ما ته خو دې ونه ښوده. وی ما ته نبي کریم علیه السلام وفرمایل چې الحمدلله رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي اوتیته. الحمدلله رب العالمین دا هغه غټ صورت دی په قرآن کې او دا هغه سبع مثانی ده چې قرآن کې الله تعالی د هغې تذکره فرمایلې ده ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن عظیم او دا هغه سبع مثانی او قرآن عظیم دی چې ما ته الله تعالی را کړی دی. نو دا یو حدیث دی د دې صورت د فضیلت سره د دې تعلق دی. دویم حدیث د ابن عباس په حواله سره امام مسلم په خپل کتاب کې نقل کړی دی. هغه یو ځل جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وړاندې باندې ناسو برای د دروازې د کولاوېدو چې کم چغاري کم आवाज هغه محسوس کو نو چې بره جبرئیل وکتله نو جبرئیل ویل نبی علیه السلام ته چې دا په اسمان کې هغه دروازه ده چې نن کولاو شوله د نن مخکې دا دروازه کولاو شوې نه ده او بیا په دغه دروازه باندې یو فرشته راکوزه شوله او بیا جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې دا هغه فرشته ده چې دا نن صرف راله ځمکې ده د دې نه مخکې دا د اسمان نه ځمکې ته راغلې نه ده. او بیا دغه فرشته چې کله راغله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې سلام واچاو او بیا ورته وی ابشر بنورین په دو نورونو باندې خوشخبری واخله کم چې تا ته درکلی شوي دي ستانه غیر مخکې بل نبي ته نه دی ورکلی شوي. نو په هغې کې یو سورة الفاتحه ده او بل خواتیم د سورة البقره دي چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. نو دا حدیث چې کومه دی هغه مسلم نقل کړی دی او صحیح حدیث دی د سورة فاتحه په فضایلو کې. دریم حدیث چې دی هغه د ابي هريره په روایت باندې امام ترمذی نقل کړی دی. امام ترمذی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ابی بن کعب ته ووی چې ته په مانځه کې څه شی لولې نو فقرأ ام القرآن. ابی بن کعب ام القرآن ولوستله چې زه په مانځه کې سورة فاتحه لولم. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې قسم می دی په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په لاس کې دی داسې صورت نه په تورات کې نازل شوی نه په انجیل کې نازل شوی او نه په زبور کې نازل شوی او نه په دې باقي قرآن کې نازل شوی دی. دا هغه سبع مثانی ده او دا هغه صورت دی چې دې ته په قرآن کې سبع مثانی او قرآن عظیم ویلی شوی ده او دا ما ته الله تعالی را کړې ده. نو بهر کې په دغه حوالې سره دا ترمذی شریف کې دا یو حدیث دی چې هغه د دې صورت په فضیلت باندې مشتمل دی. او یو دریم څلورم حدیث هغه بهقی او نقل کړی دی په خپل کتاب کې د عبدالملک بن عمر نه. دا حدیث مرسل دی ځکه عبدالملک بن عمر چې دی نو هغه تابعی دی د صحابي نوم یې منځ کې پرېښی دی نو حدیث مرسل دی. هغه وایي نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په فاتحة الکتاب شفاء من کل داء په سورت فاتحه کې شفا ده د هرې بیمارۍ دپاره. نو دا د دې صورت فضایلو او دا اخرنی بحث و چې د دې صورت سره متعلق و دا ختم شو. بسم الله الرحمن الرحیم د دې صورت شروع شوې ده د بسم الله الرحمن الرحیم نه بلکې د دې کلمې نه د ټول قرآن شروع شوې ده او چې د قرآن شروع د دې کلمې نه شوې ده او دا د قرآن په آغاز او په ابتدا کې راغلی ده د دې نه د دې کلمې عظمت شان هم معلومیږي او د دې نه د دې کلمې مرتبه او رفعت شان معلومیږي. بسم الله الرحمن الرحیم د دې جملې سره دوه قسمه مباحث دي. یو خارجي مباحث دي او یو اندرونی مباحث دي چې هغه به بیا په ضمن د مفرداتو کې او په ضمن د تفسیر کې منګه ذکر کوو. خارجي مباحث د دې سره څلور تړلی شوي دي. یو د بسم الله ابتدایت، دویم د بسم الله خصوصیت، دریم د بسم الله جزئیت، څلورم د بسم الله فضیلت. نو څلور خبرې شولې. اوله خبره ابتدائیت. حدیث شریف کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر لا یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اجزم. او په ځینې احادیثو کې دا لفظ سره راغلی دی کل امر ذی بالین ټکی پکې راغلی دی. په بعضې روایاتو کې فهو اقطع لفظ
راغلی دی. حاصل د دې خبرې دا شو چې د هر امر مهتم بشان آغاز چې د بسم الله الرحمن الرحیم نه ونه شي نو هغه به بې برکته وي، لنډی بوچی وی او ناقص وی. هغه اثر او فایده به پې نه مرتب کیږي چې کم پکار و چې په دې باندې مرتب شوی وی. دا یو حدیث دی، دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې د هر امر ذیشان په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم پکار ده. نو به ځینو علماو قول په وجوب کړی دی چې د هر اهم کار نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم واجب ده، خو جمهور قول کړی دی په استحباب باندې. نو د قرآن د قرأت د شروع نه مخکې بسم الله پکار ده، ځکه قرأت امر مهتم بشان دی. د دې نه علاوه که نور څه کارونه کوي، مثلا یو سړی خوراک کوي، د خوراک نه مخکې بسم الله پکار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یو صحابي ته وایي، غالبا عمر بن سلمہ نامه ده کسه ده، هغه ته وایي سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم الله وایا او په خیل اسمانه خوراک کوا او بیا چې کم ده د نږدې ځای نه خوراک کوا. نو هر امر چې مهتم بشانی د هغې شروع چې دی هغه د بسم الله الرحمن الرحیم نه پکار ده. یوه خبره جدا شوله. دویمه خبره د بسم الله الرحمن الرحیم د خصوصیت سره متعلق ده چې آیا بسم الله د دې امت یا د قرآن خصوصیت ده که نه بسم الله په تیرو امتونو او په تیرو آسماني کتابونو کې هم وه. په دې باره کې د علماو اختلاف ده. ابو بکر تونسی رحمه الله عظیم مفسر او علامه سیوطی رحمه الله او علامه علوسی رحمه الله د دې نظر دا ده چې بسم الله د دې امت خصوصیت نه ده او بسم الله د قرآن خصوصیت هم نه ده. بسم الله په تیر کتابونو کې هم وه او په تیرو امتونو کې هم وه، بلکې علامه تونسی رحمه الله خو په دې باندې اجماع امت نقل کړې ده چې د امت په دې باندې اجماع ده چې بسم الله الرحمن الرحیم سره د هر آسماني کتاب شروع شوی ده. لیکن بل طرف ته امام رازی رحمه الله او سبازی نور مفسرین اغي دا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د دې امت او د دې قرآن خصوصیت ده. په تیرو امتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم هم نه وه او نه د هر کار ابتدا د بسم الله الرحمن الرحیم د دغه عنوان نه وه. دوی دوه خبرې کوي. یو دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې با ابتدا کې کله په یو کار باندې شروع کوله نو هغه به وي بسمک اللهم. بیا چې کله د قرآن دغه آیات نازل شي چې بسم الله مجریها نو نبی علیہ السلام به شروع کوله د بسم الله نه. بیا چې کله د قرآن دغه لپس آیات نازل شو قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بیا به نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن ذکر کاو. بیا چې کله د سورۃ نمل آیات نازل شو چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم نو دا غي نه برسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شروع کوله د بسم الله الرحمن رحیم نه. نو که بسم الله په تیرو امتونو کتابونو کې وای نو نبی علیہ السلام به د ابتدا نه شروع د بسم الله الرحمن الرحیم نه کوله. نبی علیہ السلام خو د بسم الله الرحمن الرحیم عنوان ته تدریجي او مرحله وار را ورسېده. معلومه دا شوله چې دا بسم الله په تیرو امتونو کې نه وه. او دویم دلیل هغې دا وایه چې دا خبره توی شوده ده چې د ټولو آسماني کتابونو علم په قرآن کې دی او د ټول قرآن علم په سورۃ فاتحه کې دی او د ټول سورۃ فاتحه علم په بسم الله الرحمن الرحیم کې دی. نو که بسم الله الرحمن الرحیم په تیرو امتونو یا په تیرو کتابونو کې یي، مثلا په تورات کې بسم الله الرحمن الرحیم ده، نو به خو د ټولو آسماني کتابونو علم په چا کې راغی؟ تورات کې راغی. او دا قلب د موضوع ده، په خبره په دا الټه خبره ده، ځکه توی شوده خو دا ده چې د ټولو آسماني کتابونو علم په قرآن کې دی. نو د دې وجې نه دوی دا خبره کوي چې دا عنوان په تیرو کتابونو کې نه و. خو زه چې څومره سوچ کوم دا لومبی مسلک چې دی نو دا غوره دی او دا بهتر مسلک دی او د ترجیح وجې دوی دی. یو دا چې په سورۃ نمل کې چې کومه بسم الله الله ذکر کړی دا نو هغه حکایتن ذکر کړی دا. د چانه حکایت کړی دی؟ د سلیمان علیه السلام نه، چې سلیمان علیه السلام په خط کې لیکلی بلقیس ته بسم الله الرحمن نو معلومه ده چې بسم الله په دین سلیمانی کې وا نو که الته نه نو هغه څنګه دا عنوان ذکر کاوه؟
دویم یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن هغه آیات دی چې دا زمانه او د داوود علیه السلام نه غیر الله بل چا ته نه ورکړي، سلیمان بن داوود نه بغیر بل چا ته نه ورکړي. نو دینه دا معلومه شوله چې دا کلمه د بسم الله الرحمن الرحیم دا چا ته ورکړل شوی وجه سلیمان علیه السلام ته ورکړل شوی و. نو لہذا په تیرو امتونو کې د دې حدیث پرنا کې او د قرآن د آیات پرنا کې د دې ثبوت چې کم دی او د دې حقوق چې دی نو هغه ثابته شوله. نو بهر کې بعض علماو په دې مسله کې تطبیق کړی دی. هغه تطبیق یې داسې کړی دی چې نفس په تسمیه باندې شروع دا په تیرو امتونو کې وا، لیکن دا خصوصی عنوان چې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا عنوان چې دی نو په تیرو امتونو کې نو. ٹھیک شوله جی. بهر کې دا یو اختلاف د بسم الله د خصوصیت په حواله سره چې آیا بسم الله د دې امت خصوصیت دی او کنه دی. دریمه مسله چې دا هغه د بسم الله الرحمن الرحیم د جزئیت په حواله سره ده چې آیا بسم الله د قرآن جز ده او کنه ده. دلته جی دو سورتونه اتفاقی دي. یو دا چې په سورت نمل کې کومه بسم الله ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا اتفاقا دا د قرآن جز ده، په دې کې اختلاف نشته. دویم د سورت توبه په اول کې بسم الله دا اتفاقا نشته. بسم الله د سورت براءت یا د سورت توبه نه جز نه ده. د دین علاوه د باقی سورتونو نه بسم الله جز ده او کنه ده. نو دلته دو اختلاف دي. یو اختلاف دی په جزئیت من القرآن کې، بل اختلاف دی په جزئیت من السورت کې. آیا د قرآن جز ده او کنه ده اولنۍ خبره ده. په دې کې صرف د امام مالک سے مسلک دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن جز نه ده. لہذا داغه په نسبانه د په قرآن کې د بسم الله د ویلو نه بغیر هم چې والناس ته قرآن ورسه ختم پورا شه. او د دې وجه نه د امام مالک سے په مذهب باندې دا امام مالک سے په مسلک باندې بسم الله په مانځ کې نه سرن ویل پکار دی او نه جهرن ویل پکار دی. دا د امام مالک سے مذهب دی. خود جمهور مسلک دا دی چې بسم الله د قرآن جز ده. په دې باندې تقریبا د جمهور علماو اتفاق دی. خو آیا د هر سوره جز ده او کنه ده په دې مسله کې اختلاف دی او تقریبا په دې کې علماو احتمالات مصوبه چې دي نو هغه اته ذکر کړی دي. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام اوزاعی رحمه الله او صدا سنور اکثر علما عقیده وي چې بسم الله د قرآن جز ده خو د سورتونو جز نه ده. نو لہذا د سورت فاتحه نه ام دا جز نه ده او دا د سورت فاتحه برخه نه ده. شوافع دا وي چې سورت بسم الله چې ده د هر سورت جز ده، لہذا د سورت فاتحه هم دا جز ده. حمزه او احمد بن حنبل دا وي چې بسم الله د سورت فاتحه جز ده خو د باقی سورتونو جز نه ده. دا غیدا مسلک ده. څلورم قول دا ده چې دا جز ده د سورت فاتحه نه خو مستقل آیات نه ده، جز د آیات ده. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دا یو آیات شو. پنځم قول دا ده چې نه دا مستقل آیات ده. او شپږم قول دا دی چې تعالی اختیار دی که مستقل آیات ګرځي د سورت فاتحه نو وقف په وکه بسم الله الرحمن الرحیم باندې، او که جز د آیات ګرځي نو به وقف وکه رب العالمین باندې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. وم قول دا دی چې د سورت فاتحه نه دا مستقل آیات دی او د باقی سورتونو نه دا جز د آیات دی. او اتم قول بالعکس دی چې د سورت فاتحه نه جز د آیات دی او د باقی سورتونو نه مستقل آیات دی. بهر کې دا خو احتمالات دي. خو په دې مسله کې چې کوم اختلاف دی او په دې کې کم سرګرم مذهبونه دي هغه د امام شافعي او د امام ابو حنیفه دی. امام شافعي بسم الله د هر سوره جز وایي، د سوره فاتحه جز هم وایي. او امام ابو حنیفه صاحب د هر سوره جز نه وایي، نو د سوره فاتحه جز هم نه وایي. په دې مسله کې علامه الوسی رحمه الله هغه د احناف وکالت کړی دی او باقاعده په دلایل سره دا خبره ثابته کړې ده چې بسم الله د سوره فاتحه وایا جز نه ده.
یو دلیل داغه حدیث قدسی دی مشهور او صحیح حدیث دی حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله فرمایي حدیث قدسی دی چې قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي کله چې بنده وای چې الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي بنده زما حمد هوا واذا قال الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي واذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي واذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل بهر کې دا اوږد حدیث دی الله وی دا سورته فاتحه د دینه تعبیر په صلات سره زکه وګ چې دا په مانځ کې ویل کېږي وې دا ما تقسیم کړي دا اوس تقسیم د کم ځای نه شروع کو الحمدلله نه شروع کو نو ک بسم الله د سورته فاتحه جزء نو دا تقسیم به د بسم الله نه شروع وي نو معلومه دا شولا چې بسم الله چې دا د سورته فاتحه جزء نه ده دویم دلیل زمنګ د پر حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یبتتح الصلاه بالتکبیر والقراءه بالحمد لله رب العالمین نبی علیہ السلام به د مون شروع د تکبیر نه کوله د الله اکبر نه او د قراءت شروع به د الحمد لله نه کوله نو که بسم الله د سورته فاتحه جزء به نبی علیہ السلام د قراءت شروع کوله د چانه جی دا بسم الله نه دغه رنګ زمنګ د پاره دلیل حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده ابو هريره فرمایي چې نبی رسول الله والسلام فرمایلی دي چې قران کې یو سورت د 10 آیاتونه دي هغه د یو سړی د پاره سفارش وکړه الله داغه په سفارش باندې وباخه اکم سورت ده سورت ملک ده او سورت ملک ته نبی رسول الله والسلام 10 آیاتونه ویل نو دا 10 آیاتونه ال جوړیږي چې سورت بسم الله د دې جز نشي که بسم الله د دې جز شو دا به یو 10 آیاتونه جوړیږي نو د دینه دا ام معلومه شوله چې بسم الله چې د سوراتونو جزء زمنګ د پاره بل دلیل حدیث د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ده چې کان نبی صلی الله علیه وسلم لا يعرف فصل السوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د سورت په جداوالی نه پوهیدا چې یاره سورت پورا شو کو پورا نشه سو پوری چې بسم الله نه نازله شوی نو چې بسم الله به نازله شوله بیا به نبی صلی الله علیه وسلم پوه شي چې دغه سوره جدا شو اوس نوې سوره شروع کیږي دینه معلومه ده شوله چې بسم الله دا د فصل بین سورتین د پاره نازله شوی ده او دا د سورتونو حصہ او برخه او جزء نه ده د دین علاوه نورم ډیر دلایل دي د احناف په دې خبره باندې چې بسم الله د سورتونو جزء نه ده ځکه چې په دې باندې اتفاق ده چې سورته کوثر 3 آیاتونه ده او سورته اخلاص 4 آیاتونه ده په دې اجماع ده او په دې اتفاق ده او دا به ال صحیح کیږي چې بسم الله ته جز نشي که بسم الله د سورته کوثر جز شو نو بیا سورته کوثر خو به 4 آیاتونه شو 3 نه شلو نو د اجماع خلاف شو او که بسم الله د سورته اخلاص جز شي نو به سورته اخلاص خو 4 آیاتونه نشو به 15 آیاتونه شلو نو الته د اجماع خلاف راغی بهر کې بسم الله د سورته فاتحه جز نه ده دا د امام ابو حنیفه سے مسلک دی د امام شافعی رحمه الله د پاره په دې مسله کې امام رازی نمائندگی کوي او هغه تقریبا 14 دلایل ویلي دي اوس هغه دلایل ز تاسو ذکر کوم به طول پیدا کیا خو څومره دلایل چې امام رازی ویلي دي او ذکر کړی دي هغه دوه قسمه دلایل دي یو قسمه دلایل هغه دي چې هغه سندن ضعیف دي او کمزوري دي او علما په هغه باندې د ضعف ټک کړي دي او هغه متکلم به دي او په هغه باندې جرح شوی ده نو هغه قابل استدلال نه دي دویم قسم هغه دلایل دي کوم چې امام رازی ذکر کړی دي چې هغه صحیح دي خو هغه په مدعا باندې دلالت نه کوي هغه نه د بسم الله جزئیت د قران نه ثابتېږي د بسم الله جزئیت د سورته فاتحه نه ثابتېږي نو داغه چې کومه مدعا ده چې جزئیت من الفاتحه ده هغه دغه دلایل نه ثابتای کاغه 14 دلایل تاسو ګورئ نو ټولو خلاصه او نه چوړه ام دغه خبره ده نو بهر کې په دا د بسم الله سره دریم بحثو چې دا د دې د جزئیت سره متعلق بحثو یو سلورم بحث چې هغه د دې بسم الله سره متعلق دی هغه یو فقهي مسله ده فقهي مسله ده چې د بسم الله په مانځ کې شرعي حیثیت څه شی ده نو په دې کې د امام مالک سے مسلک ده چې بسم الله په مانځ کې نه جهرن ویل کېږي او نه بسرن ویل کېږي ځکه هغه دا د قران جز نه ده
نو چې د قرآن جز نه دی نو په مانځه کې خو به هغه شی وی قرات کې چې هغه قرآن او بسم الله قرآن نه دی نو په دغه حواله سره به بسم الله نه سرن وی او نه وی جهرن وی. په دې مسله کې د شوافیع مسلک دا دی او بلکې د جمهور مسلک دا دی چې د سورته فاتحه نه مخکې بسم الله ویل دا سنت ده دا به وی. لیکن اختلاف په دې خبره کې دی چې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په جهري مانځه کې به جهرن وای که امام او که مقتدی وي او په سري مانځه کې به سرن وای. احناف دا وای چې که جهري مونږ او که سري مونږ خو بسم الله بس ویل کېږي سرن ویل کېږي. په دې باندې د احناف خپل دلایل دي او په دې باندې د شوافیع خپل دلایل دي او د مالکیانو خپل دلایل دي او کافی دلایل دي او پاغي کې د یو بل نه جوابات هم دي. خدا مسله دلته ما ته چېړل د دلایلو تر حده پورې دا داسې ډیره ضروري نه ښکاري. نو په کار دا ده چې غیر ضروري مباحث چې هغه د دې ځای سره متعلق نه هغه موږ دلته ونه چیړو چېرته په احادیثو په کتابونو کې هغه مسایل چې دی نو دا موږ وچیړو. بهر کې په دا مسله په دې ځای باندې ختمه شوله. اوس راځو د دې صورت او د بسم الله هغه تفسیر ته. نو اول به د مفردات او تشریح وکړو او به چې کم د دې په ضمن کې سوالات او جوابات هغه به ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم دا جمله مشتمله ده په 5 مفرداتو باندې. اول کلمه حرف د ب ده، دویمه کلمه لفظ د اسم ده، دریمه کلمه لفظ د الله ده، پنځمه کلمه لفظ د رحمان ده، څلورمه او پنځمه کلمه لفظ د رحیم ده. اولنۍ چې دا هغه حرف ب راغلی ده او د دې کلمې شروع د حرف با نه شوې ده. د با سره متعلقه څلور خبرې دي. یو ده چې دا ب جار ده او د دې دپاره دا مدخول کلمه مجرور ده نو دا ضرب دی د دې متعلق څه شی دی. نو اول بحث د متعلق د با سره متعلق دی. دویم بحث د معانی او د با سره او ما هو المراد من البا چې معانی د با سدي او دلته د با نه مراد څه شی دی. دریم بحث د ب د حرکت سره متعلق دی چې په دې ب باندې دا کسره ولې راغلی ده. او څلورم بحث چې دی هغه د ب د رسم الخط سره متعلق دی چې د ب د خپه ولې اوږده شوې ده. نو څلور مباحث د حرف ب سره متعلق دي. نو اولنی بحث تاسو په کتابونو د نحوه کې ویلي دي چې جار مجرور چې په کلام د عربو کې واقع شي دی د هغې نه تعبیر کوي په ضرب سره او ضرب دومره کمزوره شی دی چې دا په خپله ټینګېدی نه شي دا متعلق غواړي. نو متعلق کله مذکور او متعلق کله سویجي محذوف وي. ظاهره خبره دا چې دلته د دې متعلق محذوف دی. نو چې محذوف دی نو موږ به ورته محذوف څه شی راوباسو. نو کوفیان وایي چې دې ته به محذوف موږ فعل راوباسو او بصریان وایي چې دې ته به محذوف موږ اسم راوباسو. نو کوفیان وایي چې فعل به ورته متعلق محذوف راوباسو چې اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. نو اقرأ فعل فاعل انا پکې ضمیر دی هغه فاعل او بسم الله الرحمن الرحیم ور سره متعلقه نو دا جمله فعلیه شوله. او بصریان وایي دې ته به اسم مقدر راوباسو نو داسې به وایو ابتداء ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. نو ابتداء مضاف مضاف الیه دا مبتدا شوله او ثابتون صيغه د اسم فاعل او ضمیر پکې مستتر دی چې راجع دی ابتدائی تاغه فاعل او بسم الله الرحمن الرحیم ور سره متعلقه نو اسم فاعل چې ثابتون دی سره د فاعل نو سره د متعلقه نه دا شبه جمله خبر د مبتدا چې ابتدائی دی او مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه شوله. اوس کو بصریان وایي چې جمله اسمیه ښه ده ځکه چې جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې. نو معنا دا ده چې زه د الله نه مدد غواړم یا د الله په نوم باندې برکت حاصلوم دا په طریقې د دوام او د استمرار سره حاصلوم او مقصود هم دلته دا دی او په دوام او په استمرار باندې جمله اسمیه دلالت کوي. او کوپیان وایي نرو فعل به ورته راوباسو ځکه چې دغه متعلق په دې متعلق کې عامل وي او اصل په عمل کې فعل دی نو فعل به ورته متعلقه محذوب راوباسو چې اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. الکانو دا اختلاف د اولا او د عدم اولا دی د جواز او د عدم جواز. که فعل ورته مقدر راوباسه هم سړی پې نه کافر کېږي او که اسم ورته مقدر راوباسه هم سړی پې نه کافر کېږي. په قرآن کریم کې دا د فعل سره متعلق شوی دی او د اسم سره. سورت اقرا کې وایي اقرأ بسم ربک الذی الته د بسم ربک متعلق څه شی دی فعل دی اقرأ فعل دی او الته بسم الله
ریها یا مجراها یا مجریها بلا لغتونه دي کنه. نو بسم الله مجریها، مجریها مصدر ده په خبره په معنا د جریان سره ده، او بسم الله د دغه سره څه ده جی متعلق ده. نو دواړه جایز دي. خو د کوپیانو مذهب خلک ښه ګڼي چې دا د کوپیانو مذهب چې دی نو دا ښکلی دی چې دې ته مونږ پیل راوباسو. بیا چې پیل ورته راوباسې نو د کوپیانو په خپل منځ کې اختلاف دی چې دا پیل به ورته مقدم راوباسې او که مؤخر به راوباسې. نو بعضې وایي چې پیل به مخکې راوباسې. نو څنګه به اقرأو بسم الله الرحمن الرحیم، ځکه چې دا پیل په دغه ضرب کې عامل دی او اصل په عامل کې تقدیم دی، او په قرآن کې هم اقرا په مقدم دی. او بعضې وایي چې نه دا پیل به ورته څه راوباسې مؤخر راوباسې. څنګه به بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو. د دې دوه وجې دي، یو وجه دا ده چې پیل وروسته کې او دا معمول مخکې کې، نو تقدیم د ما حقه تاخیر راغی، او تقدیم د ما حقه تاخیر پیدا کوي حصر او اختصاص. او دلته اختصاص مقصود دی چې صرف د الله په نوم باندې زه شروع کوم، او په اختصاص دلالت علی کوي چې په دې باندې معمول رستو کې او بسم الله الرحمن الرحیم مقدم کې. او دویمه دا ده چې اقرأو که مقدم کې، نو بیا خو هغه مقصود پوت شي چې هغه شروع په بسم الله په نوم د الله تعالی باندې، بیا خو شروع په اقرأو شوله ځکه چې محذوب کل مذکوري. نو تا خو په بسم الله شروع نه کړل او په حدیث کې راځي چې په بسم الله به شروع کې. نو د دې وجې نه اقرأو به ورته وروسته راوباسې. نو دا د دوی په خپل منځ کې یو اختلاف دی. دویم اختلاف بیا په دې کې دی چې اوس ورته پیل راوباسې، نو آیا پیل خاص به ورته راوباسې او که پیل عام به ورته راوباسې. نو بعضې کوپیان وایي چې پیل عام به ورته راوباسې. پیل عام څه شی دی جي؟ ابتداء ده، ځکه ابتدا عام پیل ده. شروع په هر څه باندې کېږي، په سبق باندې هم شروع کېږي ابتدا، او په مانځه هم ابتدا کېږي، او د ډوډۍ په خوراک هم ابتدا کېږي، او د اوبو په څښلو باندې او د بارې په جوړولو باندې هم ابتدا کېږي. خو ځینې وایي چې نه پیل خاص به ورته مقدر راوباسي. نو د پیل خاص معنی دا ده چې دا کم پیل چې ته شروع کې، نو د دې نه به صیغه د واحد متکلم مشتقه کې او عقب ورته مقدر راوباسي. مثلا ته قرأت شروع کې، نو د خیرات نه بصيغه د واحد متکلم مشتق کې اقرأو. نو اقرأو بسم الله الرحمن، ته ډوډۍ باندې شروع کې خوراک کې، نو د اکل نه به اکلو مشتق کې او هغه ورته سره وباسي مقدر اکلو بسم الله الرحمن الرحیم، او اشربو بسم الله الرحمن، او دارنګه کې بل کار کې اته سو کارونه تاسو کوي کنه. نو د اق کار نه ورته صيغه د واحد متکلم مشتق او ورته سره وباسي مقدر راوباسي. نو دا ډومبنه بحث ده د دې حرف بعد متعلق په حواله سره، هغه مې درته ذکر کو. دا درې باسونه به درته سبا ذکر کم. دویمه خبر اخر کې دا واوري چې زمونږ درس به د جمعې پشپانه سبا شپه، البته بیا به د خېلی پشپ باندې، نو په هفته کې به یو ورځ چوټي ښه. نو سبا به نوي د